دا ورو سوال کړی دی چې بعض خلک یو روایت بیانوي چې دا به صحیح او که نه. هغه دا دی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې کله یتیم جاړي نو د الله عرش وخوځېږي او الله ملایکو ته دا وایي چې څوک دا یتیم راضي کړي او غلی کړي نو زه به یې د قیامت په ورځ راضي کوم. دا حدیث صحیح دی او که نه؟ الجواب دا حدیث د 2 صحابه کرامو نه روایت شوی دی خو په انتهایی کمزوري اسانیدو سره، انتهایی کمزوري اسانید دي. لکه یو روایت شوی دی د عمر بن خطاب نه، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی چې کله یتیم جاړي نو د الله عرش وخوځېږي. الله ملائکو ته وی یا ملائکتی ای زما ملائکو من ابکا هذا الیتیم، دا یتیم چا په جړه کړی دی چې د ده پلار خو ما خاورو کې غیب کړی دی، یعنې خو خاوري شوی دی، مړ شوی دی. نو ملائکو ته وی چې یا الله ته پوهی ښه. نو الله ورته وی فانی اشهدکم، دا خبره زه پې تاسو ګواه کومه ان لمن اسکته و ارضاه، چې چا دا یتیم غلی کو او دی راضي کو نو زه به د قیامت په ورځ هغه راضي کوم. دا حدیث ثعلبي رحمه الله راوړی په الکشف والبیان کې او په نورو ائمو او علماو راوړی او د ټولو چې راوړی دی په یو طریق سره راوړی دی. طریق د حسن ابن ابي جعفر عن علي بن زید عن سعید عن عمر. په دې کې 2 راویان دي، یو الحسن ابن ابي جعفر د علماو اتفاق دی چې دا کمزوری راوي دی، دویم پکې دی علي ابن زید ابن جدعان او دام کمزوری راوي دی، نو دا حدیث و کمزوری شو. دویم روایت دی د انس ابن مالک رضی الله عنه، پای کې داسې دي وی کله چې ماشوم یتیم په جړا شي، اذا بکى الیتیم، کله چې یتیم په جړا شي وقعت دموعه فی کف الرحمن، نو د دې یتیم دا اوښکې دا د رحمان په ورغوي کې ولیږي، د الله په ورغوي کې. نو بیا هغه وی فیقول من ابکا هذا الیتیم، دا یتیم چا په جړا کلی دی؟ واریت والدیه تحت الثرى، د ده مور پلار خو خاورو کې غیب شوي دي یا پلار یې غیب شوی. من اسکته فله الجنه، چا چې دا ماشوم د یتیم غلی کو هغه به د جنت ورکو. دا روایت خطیب بغدادي راوړی دی په تاریخ بغداد کې په طریق د موسی ابن عیسی البغدادي. هغه وایي چې یزید ابن هارون ماته دا خبره کړې ده، هغه وایي چې دا خبره ماته حمید کړې ده، هغه د انس ابن مالک نه. دا سند انتهایی کمزوری سند دی، وجه دا ده چې د موسی ابن عیسی البغدادي دا مجهول راوي دی، ځکه بعضو علماو د حدیث ته منګړت ویلی دی. نو دا روایت دواړه روایت څه دي؟ دواړه روایت کمزوري. موږ سره صحیح حدیثونه ډېر دي چې یتیم د کفالت اجر پکې بیان شوی دی، یتیم په سر چې څوک لاسیک دي هغه له به الله څه ورکوي. او د دې نه منع چې یتیم په جړا کوم، دا قرآن کې فاما الیتیم فلا تقهر، هر چې یتیم دی نو رټی مه، یتیم رټه مه، په جړا کوی مه. نو چې موږ سره آیت شتي نو د کمزورو حدیثونو ته څه ضرورت نشته. ها دلته یو بله فایده درته هم ذکر کړم، اهمه فایده چې ګورې د یتیم وهل او د یتیم یرول د هغه د تربیت دپاره دا هم ګورې جایز دي. لکه د بعضو خلکو دا مطلب دی ته اوس دا یو یتیم دی او د هغه سره په تربیت کې ورته مړه دی لارو کوڅو کې ګرځي او کله د شپې راوځي او د موبایل کې پته نه دی څه ګوري او یا داسې څه خبر او یاره یتیم نه ته څه نشي ویلی. نه، د تربیت په دوران کې یتیم وهل، یتیم ته غوسه کېده د ادب خو دپاره چې په هغې کې د شریعت د حدودو خیال وساتلی شي، دې کې خو هېڅ حرج نشته. لکه څنګه چې ته خپل بچی د ادب ښوو دپاره وهي
ټکی. نو دغه شان دی یتیم ته که څوک قاري شي یا ووایي د ادب ښو دپاره، نو په دې کې بیا څه حرج نشته، دا یو فایده ادا کوي. بعضو خلکو دا مطلب دی چې یتیم دی بلکل به ورته څه نه وي. دا یتیم دی نو خو ادب ورته وښایه که نه. په دې باندې به اکتفا وکړو. نن د ډېرو لږو سوالونو جوابات وشو ځکه چې په اوله کې هغه نصیحت وشو. انشاءالله باقي سوالونه به را روان نشست ته پرېږدو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.